په قبر کې به هم ګورئ هر مړی چې مړ شي نو په قبر کې اولنې سوال چې کوم بکیږي اولنې سوال نو د قبر مبارک نواله تر مدینه منوره روضه اقدس بوري په دې قبر کې یو سرنګ وشي او په هغه سرنګ کې مړی ته وای دی خو وګوره د رسول الله صلی الله علیه وسلم پر روضه کې د رسول الله ذات اقدس ورته خو دې چې دې ته وګوره ما كنت تقول في حق هذا الرجل د متعلق دی په دنیا کې څه خیالو دا وګوره نو دغه وخت کې به زمونږ دوه حالت وي یا خو بدا حالي چې دسی بمړیو لکه چې دایو نو چې داسې مړیو لکه چې دایو نو چې ورته وګورو نو ورته به وایو چې ها ها لا ادري هاي هاي زه خو والله کدا پیژن خو چې دی وې داسې چې زه خدا والله کا پیژنم حدیث کې راځي چې رومبنه گزار د دې ملائکو داسې رومبنه گزار چې دلدر کی نو ستا وای چغه په مشرق او مغرب کې واوري دي رومبنه گزار چې صرف دومره وای چې دا څه نه پیژنم او دسه خلق بم وی چې ملائکی ورته وی دي ته وګوره د دې متعلق د څه خیال دی چې داسې ورته وګوري نو دی به وی چې هاذا محمد رسول الله وآمنا به دا جناب محمد رسول الله دی او ما په دې ایمان راوړی په خدای قسم مونږ څه سړی رابعه بصری او خزاله شپته کاله ټول ژوند پدې کې تیر کړي چې الله 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 شپته کاله چې مړه شو ملائکی ورته رالي تپوس کوي چې من ربک ستا خدای څوک ملائکی د لاس نونی وی ما نه د رب تپوس کوي ما شپته کال خپل رب هیر کړي نه دی ورشي زما رب نه تپوسو کوي چې رابعه بصری پیژنې کنا ما نه ست تپوس خزا د شپې براوته بنی مشپا او د خار په کوسو کې بغرزیدا خپیاب لخپی او دا شیر به وی چا جاگنا ہے تو جاگ لے افلاک کے سائے تلے جاگنا ہے تو جاگ لے افلاک کے سائے تلے حشر تک ستا رہے گا خاک کے سائے تلے او د مخلوقا ویخ شي د خاور سوري لاندې والله العظیم تر قیامت پورې بیا د خاور سوري لاندې او د اسمان سوري لاندې ویخ شي تر قیامت به د خاور سوري لاندې او د پرت دا به ټول شپه چغي وینځه د ابراهیم ابن ادهم وینځه ټول ورځ په خدمت کې تیر کړي ټول ورځ او د شپې په یخو بو باندې او د سکی او 2 رکعات نفل نیت تړل نو 15 سپاره به په یو رکعت کې ویلې او 15 سپاره به په بل رکعت کې سلام به چې وګرځول 15 سپاره به په 2 رکعاتو نفلو کې
تاسو ته چې امام لغوندې مونځ چرته وګت کی وی استادو د شوی وی پکې لږ قرات وګد وی کړه وی استادو د وی پکې استاد پیښور د خلکم دستور دی هغه جمعات لا ډېر خلق زی چې کوم جمعات کې تشه خطبه وي او منځ پکې کی الته ډېر لوی رش ولی لکه وی منځ لږ زر کی دا نور مليان خو پکې لګیای تراول هغه جمعات لذي چې کوم ځای کې لنډه تراوی کی دی جمعات کې ولې نه کوي دل تحفظ ولار دې ختم پکې کیږي یعنی دل تحفظ ولار دې قران پکې ویل کیږي نو تلندو تراو پسې منډي وي تاسو به مال تداوي چې هاذا محمد رسول الله وآمنا به اسوه مخفنه شي مو تبا قوم یو غرق قوم زمون انجام بدسي مونږ سره بکیږي سر وینځه د وینځه ټول ورځ زړه وچوي د بادشاہ په خدمت کې او د شپې په یخو بو د سکی او بیا دو رکعات نفلو کی دیر سپاری ہو دا د ټوکو خبرې نه دا ډېر ګران کا په دې جمعات کې دا چې په کې تاسو ناستي دې کې زمونږ استاد او الله دې غریق رحمت کی پروژه کې 8 بجې ورپسې نیت تړلو 8 بجې پړومبي رکعات کې د شپې چې 3:30 بجې شوې نو ودوحا ته ورسول په 9 غنټو کې په کم دیر سپاره وې مونږ ورپسې ولاړو ابل پاوي چې دې بیا په دې نورو رکعاتونو په یو شپه